نوین الحق د هند پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته په سکواډ کې اخیستل کیږي. ستړي مشه د باوري کرکټ نیوز ته ښه راغلاست. درنو دوستانو، نن به په کرکټ بورډ کې د خبري کنفرانس پر مهال د میر مبارز څخه وپوښتل چې آیا د افغانستان او د هند پر وړاندې د لوب لړۍ لپاره کوم سکواډ اعلانېږي، د نوین الحق د لوبېدو کوم چانس شته هغه جوړ د سیالیو لپاره او که نه. نو نوین الحق چې په الحال په انګلستان کې د غورابي کمیټې د غړي په وینا باندې چې نن کلیر د خبرو کړه چې هغه د سیالیو لپاره بشپړه آماده دی او ورسره خبرې هم شوي دي، تر څو کلم چې سکواډ اعلانېږي تقریبا څو ورځې وروسته به د دې سیالیو لپاره سکواډ هم په ډاګه کېږي. نو نوین الحق به 100% کمپلیټ په دغه سکواډ کې شامل وي او نوین الحق به په دې سیالیو کې ولوبېږي. نو دا هم د افغانستان لپاره د افغان لوبډلې لپاره یو په زړه پورې خبر دی چې فاست بالینګ کې موږ د لوبډلې تل د ستونزو سره مخ ده او دا ځل د هند پر وړاندې د هند په مقابل کې د نوین الحق راتګ به ډیر زیات په زړه پورې او ډیر د افغان لوبډلې په ګټه اوسېږي، تر څو د افغانستان لوبډلې په فاست بالینګ کې چې کومه تشه ده په خصوصا ډیټا ورونو کې هغه به هم دلته دغه تشه ډکه اوسي او د مودو بعد به د نوین الحق لوبه هم وګورو چې د افغان لوبډلې لپاره څه ډول لوبه ترسره کوي. د نوین الحق د راتګ په اړه باندې تاسو څومره خوشحاله شوئ او د دې راتګ به د افغان لوبډلې لپاره څومره ګټور ثابت شي؟ نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ او ویډیو لایک او کمنټ مو کې خپل نظر سره شریک کړئ.